السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په امریکا کې یو کمپنی داسې ده چې په هغې کې د مړو ځناورو انسانانو لاشونه محفوظ کیږي. پرې خلکو باندې مسلسل ریسرچ روان دی، لیکن اخر دا کار ولې او څنګه کیږي؟ دا کمپنی د انسانانو جسدونه ځان سره څنګه ساتي او اخر د دوی مقصد د دې کار نه څه دی؟ آیا ساینس دومره ترقي کولی شي چې یو مړ انسان را ژوندی کړي یا انسان دې د بوډاوالي نه بچ کړي؟ په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د انسانانو په دې حیرانکن اقدام باندې خبر درکوو. نو راځئ زموږ سره. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې دنیا کې د هر چا عمر محدود دی او په دې خبره کې شک نشته چې په دې دنیا کې موجود هر سال لرونکی څیز باندې به مرګ راځي. دا مرګ داسې یو پیالې ده او داسې یو ګیلاس دی چې هر جاندار څیز به د دې نه ګوټ کوي. لیکن سوال دا دی چې آیا داسې ممکن ده چې انسان د مرګ له شکست ورکړي او ځان دې په دې دنیا کې همیشه کړي؟ نن سبا د انسانانو دې طرف ته ډېر میلان پیدا شوی دی، بلکې زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې دنیا کې داسې هم خلک شته دی چې هغوی د دې خبرې په رښتیا کولو کې کوشش شروع کړی دی. لیکن آیا داسې ممکن ده چې میډیکل ساینس د انسان نه یو ابدي مخلوق جوړ کړي یا د ډېر عمر مالک دې وګرځوي؟ په امریکا کې یو کمپني ده د الکور په نوم باندې، هغې په دې مشر باندې کار شروع کړی دی. انسان د مرګ نه بعد د هغه را جسد فریز کول، دې مقصد دپاره چې دا به دوباره را ژوندی کړی شي. دې کار ته کریونیکس ویلی کېږي. په دې کمپنۍ کې کار کوونکي ریسرچران دا دعوه کوي چې په روان 50 یا کالو کې به میډیکل ساینس دومره ترقي وکړي چې انسان به د مرګ نه بچ کړي، یا هغه خلک کم چې مړه شوي دي هغه به دوباره را ژوندي کړي. کم خلک چې په میډیکل ساینس باندې اعتماد او یقین کوي، د هغوی لپاره یو افس جوړ کړی شوی دی د الکور په نوم باندې. د الکور کمپنۍ د بیلډینګ ته چې ته ورشي نو د هغې په بیسمنټ کې یو عجیب او غریب منظر په نظر راځي. د سټولو نه جوړ کړی شوي دا غټي کنټینري کوم چې لوګي راوځي، په دې کې تقریبا د 300 پورې د انسانانو لاشونه پراته دي او 33 پورې د ځناورو جسدونه. او دا ټول خلک انسانان دي که ځناور دلته په دې امید سره په واوره کې فریز کړی شوي دي چې ورځ به دا را ژوندي کړی شي. الکور د ټیم مطابق په دې ځای کې پراته ټول خلک د ژوندو خلکو په شان صحیح سلامت دي، بس فرق دومره دی چې د دې خلکو د بدن نور اعضا او زړه په ځای ولاړ دي او دا درزیږي نه. او دا خلک په دې ځای کې د یوې غټې زمانې پورې غلي پراته دي. دین علاوه د دې خلکو د بدن هر حصه صحیح سلامت ده. موږ دا هم ویلی شو چې د دې خلکو دپاره وخت دنیوي لحاظ سره د ډېرې زمانې پورې په ځای ولاړ دی. په 70 کالو کې که واقعي میډیکل ساینس ترقي وکړه او د دوی په راژوندي کولو کې کامیاب شو، نو دا خلک به دوباره خپل ژوند ته راویستلی شي. په دې کنټینرو کې دنده دومره یخوالی دی، څومره یخوالی چې د دنیا په یوې علاقې کې هم نشته دی. په دې کنټینرو کې دنده ټمپریچر 196 ډیګري سیلسیس دی او دا هر څه د یو کمپیوټر په ذریعې سره کنټرول کېدلی شي. په یو غټ کنټینر کې دنده 4 لاشونه راتلی شي. دا وړوکی کنټینر کم چې تاسو یې نه، دا صرف د انسان د سره فریز کولو دپاره جوړ کړی شوی دی. په دې 300 لاشونو کې کوم چې په دې کمپنۍ کې پراته دي، په دې کې 116 انسانان داسې دي چې هغوی صرف خپل سره فریز کړی دی. د دې خلکو په سر کې دماغ موجود، هغه میموري او ډیټا 100% صحیح سلامت انداز کې پراته دي. په دې کمپنۍ کې ریسرچران دا وایي کوم که د دوی دوباره را ژوندي کېدلو کې کامیاب شو، نو د دوی سر به دغه وي او نور باډي به ارټیفیشل وي، یعنی یو قسم روبوټ به وي چې دوی کله دوباره را ژوندي کړی شي دوی ته به د خپل ژوند ټولې مرحلې یادې وي او دوی به خپل دماغ داسې استعمالوي لکه څرنګه چې یو نارمل انسان کولی شي. د دوی د روبوټیک زړه به داسې کار کوي لکه څرنګه چې په انسان کې موجود عام زړه کوي. دا کمپنۍ چې کله یو انسان فریز کوي نو د هغې لپاره د دوی خاص طریقه وي. که انسان دا غواړي چې زما د مرګ نه بعد زما باډي فریز کړی شي، نو دې به اول کمپنۍ ته $2,20,000 ادا کړي او د دې نه $1,65,00,000 جوړیږي. اګر چېرته یو انسان صرف خپل سر فریز کول غواړي، نو دې لپاره به $80,000 ادا کوي الکور کمپنۍ ته او د دې نه $60,00,000 جوړیږي. کله چې فیس وغیره هر څه ادا شي، نو د دې نه بعد د دې سړي نوم د الکور کمپنۍ په ویټینګ لیست کې ولیکلی شي. ویټینګ لیست مطلب دا دی چې اوس الکور کمپنۍ د دې سړي د مرګ انتظار کوي. د الکور کمپنۍ یو ټیم هر ټیم تیار اوسیږي. کله چې هغوی ته اطلاع میلاو شي چې پلانکي نوم والا سړی مړ کېدونکی دی، نو دا ټیم په جلدۍ سره د انسان د ځان راورسوي، خپل انتظاماتو باندې کار شروع کړي. مریض د مرګ نه بعد په 1 غنټه کې دنده دغه سړي د لاش الکور کمپنۍ ته راورسولی شي او د دې سړي په لاش باندې کرای پروټیکشن پروسس شروع کړی شي. د دې خلکو دا نظریه ده چې څومره زر په مړي باندې دا پروسس شروع شي او څومره زر دې کنټینر ته ورسولی شي، نو هغومره د دې سړي په دوباره ژوندي کېدلو کې چانسز سیوا کېږي. کله چې انسان مړ شي نو د ده زړه ودرېږي او د وینې هغه تګ راتګ بند شي د ده په بدن کې. کله چې د بدن هر حصې د وینه بند شي، نو په دې سره د انسان په بدن کې موجود هر حصه کار پرېږدي او د ایکسپایر شي. لیکن الکور کمپنۍ والا د ټول ناول د مړي په سینه کې میکینیکل پمپ ولګوي او د دې پمپ په مدد سره وینه په ځای نه ودرېږي، بلکې د هغې دوران جاري وي د انسان په بدن کې. د دې نه بعد دویم کار شروع کېږي او هغه دا وي چې د مړي په بدن کې موجود ټوله وینه د دې پمپ په مدد سره بهر ته راویستلی شي او دوباره د بل پمپ په ذریعې سره باډي ته نور کیمیکل ورداخل کړی شي. دا خبر ذهن کې کېدی چې د انسان په بدن کې تقریبا 40 یا 50% اوبه ده. که چېرته یو انسان داسې فریز کړی شي، نو د ده په بدن کې هر حصه کې موجود اوبه به واوره شي او د دې واورې په ماتېدلو سره د انسان یو حصه ماتېدلی شي چې هغه بیا چېرته هم نه ریپیر کېږي. دې وجې نه اول باډي ته انټي فریز په نوم باندې کیمیکل ورداخل کړی شي. دې کیمیکل کې کمال دا دی چې په دې سره بدن فوراً نه فریز
کیږي. عام طور باندې یو بچی کله وور شکل اختیاري نو دا د 0 سلسیس په ډیګري باندې، لیکن انټي فریز په کیمیکل کې کمال دار چې په دې سره باډي هله فریز کیږي کله چې ټمپریچر -100 سلسیس ته راورسیږي. د کیمیکلو د داخليدلو نه بعد بدن رو فریز کیږي تر دې چې بدن کې موجود هر حصہ د مضبوط شیشې شکل اختیار کی. کله چې د بدن ټول فریز شي نو اخر کې د لاش کنټینر ته ورکوز کړي شي. په دې کنټینر کې ټمپریچر 196 سلسیس وي. که قرآن او حدیث کې سوچ وکړو نو ژوند ورکول او مرګ راوستل د الله سبحانه و تعالی صفت ده او د الله صفات الله لپاره خاص دي. پرې کې انسانان چرته د الله سره نشي شریک کېدی. مړو د راژوندي کولو د معجزه الله صرف عیسی علیه السلام له ورکړې وه، خو هغه سره د اختیاري نه وه بلکې د الله په اذن سره به هغه مړي راژوندي کول. دې دنیا کې هر کمال دپاره خپل حدود دي. علم هم یو کمال دی خو دې دپاره یو حد دی چې انسان چرته هم د هغې نه خوا کېدی نشي. که موږ تاسو نور مغربي ممالکو کې موجود خلکو ته وګورو نو دا خلکو همیشه کوشش دا وي چې موږ د همیشه عمر راکړی شي، خو د خلکو نه هغه اصل مقصد او هدف یې شوی دی کوم دپاره چې دوی پیدا کړی شوي دي، هغه د الله بندګي ده. مخکې به دې مشرکینو اعتراضونه کول چې موږ به دوباره څنګه راژوندي کړی شو، لیکن نن سبا دوی د امیدونه د خپل ذاتي تجربو میډیکل ساینس نه ساتي. بېشک الله سبحانه وتعالی لوی ذات دی، هغه انسان پیدا کړی دی د باندې مرګ راولي او دوباره یې راپاسولی شي چې کله الله اراده وکړي.